د کفل د توبې واقعه امام ترمذی رحمه الله په خپل کتاب کې او نور محدثینو هم د بنی اسرائیل د یو کس کفل واقعه نقل کړي. حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې ما دا واقعه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه د وو پیرو څخه هم زیات اوریدلې ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په بنی اسرائیل کې یو کس وو کفل نومې وو، د ګناهونو څخه به بالکل ځان نه ساتي. نو یو ښځه ورته راغله، هغه چې روپو ته ډیره مجبوره وه، محتاجه وه، نو ده ورته 80 دیناره ورکړه، خو په دې شرط چې دی به خپل حاجت ورڅخه پوره کوي. نو چې کله دی د زنا دپاره ورغی، نو هغه ښځه ورپېده او په ژړا سوه. ده ورڅخه پوښتنه وکړه چې ولې ژاړې؟ هغې ورته وویل چې دا کار یعنې دا زنا ما هیڅکله مخکې نه د سره نه ده کړې، خو زه اوس سخت مجبوره یم او ته زما څه یې د دا کار مطالبه کوې. نو د ده په زړه کې هم بیره پیدا سوله او ورته یې وویل چې کله تا دا کار مخکې نه دی کړی او اوس یې صرف د مجبورۍ څخه کوې، نو واخه دا دینار خالصه د الله جل جلاله د رضا دپاره بغیر د زنا کول څخه، او د کفل قسم وکړي لا والله لا اعصي الله بعدها ابدا، قسم په الله د دې څخه وروسته به بیا هیڅ چیرې نافرماني ونه کړم د الله جل جلاله، او په اخلاص یې توبه وویستل. د الله شان ګوره چې دی په همدغه شپه وپاسو، نو سهار یې پر دروازه لیکلي وه ان الله قد غفر للکفل، بېشکه الله پاک کفل ته مغفرت او بخښنه کړې. فایده عزیزانو، تاسو واورېده چې کفل کوم چې ټول عمر د الله جل جلاله نافرماني یې کړې وه او همیشه به چې ګناه ورته پر مخ ورتله ځان به یې نه جینې کتی، هره ګناه به یې کول، خو چې په اخلاص یې توبه وویستل نو الله تعالی ورته معافي وکړه او ټول ګناهونه یې ورته معاف کړل.